د خپل ښځې ته طلاق امر صادر کوي چې درې داسې ورته چې طلاق یې مه باندې هغه وخت کې دا ډېر په قهر و یعنې ډېر په غوسه و بس هغه نه دا ډېر د خپل کار نه ډېر پښېمانه شو په دې کې تاسو څه ویلی شئ یعنې دا بېرته ورته وکړی شي چې درې داسې هغه ښځې ته ووایي ستا مه باندې طلاق مه باندې طلاق یې همدغه هغه سره ډېر خوشمېر کورنۍ موټر ماشل حالت ښه نه ده صحیح سترګو سمه ده خو تا سره لیدونکي اورېدونکي اوسېږي تاسو هیله کوم چې تاسو همداسې هغه دمخه همدا جواب راته هغه راکړي یعنې مکمل ډول باندې راته سمه ده ټلیفون خو لرئ انشاءالله مننه ډېره ښه ده تاسو نه خدای پامان مننه محترم اوسېد خبره زمونږ په محلل او محلل له کې وه نو باید دغسې کار یو سړی ترسره نه کړي تر دې پورې چې هغه ښځه چې کومه مطلقه ده یا هغې ته طلاق ورکړی شوی دی چې هغه د بل خاوند سره نکاح وکړي او هغه خاوند هغه په خپله خوښه باندې طلاق کړي او د هغې د طلاق نه وروسته هغه بیا د هغې خاوند چې کوم دویم خاوند دی د هغې په کور کې بیا مکمل عدت تېر کړي او د هغه عدت نه وروسته بیا به راشي د خپل لومړني خاوند ته رجوع کړي بیا په هغه صورت کې د دې نکاح صحیح کېږي زموږ استاد په دې جامع کې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته السلام علیکم مولوی صاحب جوړ الله مخشال کوي سره سره مهرباني مولوی صاحب ستاسو دا پروګرام په ډېر ښایسته پروګرام دی خدای دې تاسو خوشحاله کړي مهرباني موږ ته دا اورېدونکي او ټلیفون چې څوک کوي د دې لپاره یو وخت وټاکئ مولوي صاحب دا بل مولوي صاحب ورته وضاحت ورکړي ښه په سترګو صحیح او زما دا یو زه ستاسو لیدونکی یم او ډېر ښه پروګرام دی الله دې خوشحاله سي خیر نو راځي به ځکه چې زه به خبره لږه سرته ورسوم هغه دا و چې کله هغه دویم خاوند هغې ته طلاق ورکړي د هغې په کور کې عدت تېر کړي دا کولی شي بیا اول خاوند ته رجوع وکړي او رجوع وکړي خو زموږ ستاسو په جامع کې یو غټ مشکل ما ویل هغه دا دی چې له ایران نه اړیکه ویل شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مولوي صاحب استاد او تاسو معلومات باندې ډېر احترامات وړاندې کوم مولوي صاحب ډېره بخښنه پنځه لکه زما ټلیفون ته پاس دی ستاسو زه د ستاسو ټي وي ټلیفون ګورم او ډېر پټه ورته ناست یم نه په هسپتال کې یم هیله لرم چې زما خلیفه جوابونه ورکړي زما خلیفه هیله ده ورته پاتې وي ښه منزل یم د دې ښه په تعلق سره پوښتنه پرېږدې که یو نوې تازه پوښتنه کوې خاصه پوښتنه کوي خلاف تحقیق ول دغه وه چې یو سړی چې وږي وکړي بیا ښځې ته ګوتې وروچوي یعنې نکاح نه کوي د ښځه کله ووایي زه نه غواړم دا هلکه ایا دا هلک طلاق ورکوي که زه داسې خلاص محترم صاحب خپلو پوښتنو ته راغلی چې دا لیدونکي هېڅکله موږ اکثره هغو پوښتنې ته سم جواب ویلو خو موضوع لږ څه اوږده شوه ځکه همداسې پیچیده موضوع وه نو د دغې وضاحت پکار درو قدرمنو لیدونکو تاسو په درې خبرو پوه شوئ چې طلاق په درې ډوله ده نو مولوي صاحب هغه درته تقسیم کړل چې یو ته احسن ویلې بیا په دغه اصطلاحي چې کومه د موږ تاسو د علمي اصطلاح د موږ ته په ټولنه کې مروجه ده چې طلاق بائن و طلاق معلج او طلاق رجعي نو اوس راځو د درنو قدرمنو لیدونکو پوښتنې ورځوابو محترم مولوي صاحب ورو له دې له سره اړیکه مې د پوښتنې څخه کړې چې ما ته کول نه ټلیفون وشول چې یو ښځې پرته چې وایي هغې ویلي چې که یوه ښځه وي چې هغې دې د مېړه له اجازې نه د حمل د بندېدلو پیچکارۍ کړې وي نو بیا هغه احوال ورکړي مېړه ته چې ما داسې کار کړی و مېړه ډېر په غوسه شي د ډېرې غوسې له وجې هغې ته ووایي چې ته په ما باندې طلاق کوې د غوسې له وجې ورته نو دا وایي چې دا کوم طلاق ده نو اوس علاج یې څه ده محترم مولوي صاحب زه به په لومړي سر کې خپلو درنو لیدونکو ته دا وایم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث جد جد وهزلهم جد الطلاق والعتاق واليمين نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې شیان داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا ده او د هغې ټوکې هم رښتیا دي چې په هغې کې یو طلاق دی دا اړیکه هم اخلو مولوي صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مولوي صاحب خیر دې کلري الله دې خوشحال کړي مهرباني
پوښتنه یو سړی هغه ښځې سره ډوډۍ خوري که نه او هغه ته خپل پلار وایي چې ښځې سره ډوډۍ مه خوره څو زه مې ورته وویل چې ښځې سره ډوډۍ مه خوره بعد د هغې نه بیا دا هماغه دا خبره په فکر کې کېدی شي په څلور موضوع باندې خو کېږي نه دا ته یې وایي چې چېرته ما خپلې ښځې سره ډوډۍ خوړله په ما دې طلاق وي یا زما خور وي نو آیا دا ډوډۍ ورسره طلاق اخېستي دي که نه اخېستي دي سمه صحیح شو مننه خالص محترم اوسه د درنو لیدونکو ته دا وایم چې طلاق داسې یوه کلمه ده چې دا په ټوکو کې هم استعمالول نه پکار ځکه چې دا داسې یوه کلمه ده چې د دې ټوکو هم رښتیا دي د دې رښتیا هم رښتیا دي که یو سړی خپلې ښځې دا خبره په ټوکو کې وکړي که دا سړی دا خبره خپلې ښځې چې کوم نه په غوسه کې وکړي هغه غوسې مرحلو ته زه راځم چې کوم څومره مرحلې وایي نو دا اطلاق واقع کېږي یو خو هغه کنایي الفاظ دي کنایي الفاظ خو دا مثلا دا خو صریح الفاظ دي چې دوی ورته وایي چې دا به ما باندې طلاق وایي خو ګورئ غصه چې کوم دی دا بیا فقهای کرام په د درېو ډلو باندې تقسیموي یو غصه هغه غصه ده چې په هغې کې سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکوي هغه داسې غصه ده چې په هغې کې انسان بلکل خپل حواس د لاسه ورکړي هغې کې انسان د ښه او د بد د هېڅ شي تمیز نشي کولی تفکیک نشي کولی نو دا داسې یوه مرحله ده د غصې چې دې ته د لیونتوب مرحله وه د جنون مرحله وه ځکه چې لیونی هم ورته ویلی شي چې هغه د ښه او بد تفکیک او انفکاک نشي کولی باندې مولوي صاحب که په موضوع راشي ځکه وخت ډېر کم لرو 15 دقیقې وخت لرو اړیکې هم ډېرې زیاتې شول دغه باندې نو دغه یوه اړیکه مې وخو دا به وروستنۍ مولي به ناخلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام علیکم وعلیکم السلام بیا هم څنګه یم له بغلانه مخکې مې تاسو ته انتظار کوو خبرې مې کړې مولوي صاحب تاسو هغه سعید رحمان مخلص ته دلته تاسو مې ډېر وخت ورکړی چې همدا پوښتنه چې موږ کله چې کوو د هغه موږ ته په پوره ډول باندې رسه موږ سره ووایي په دې چې دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده په دې چې موږ دلته سوالونه کوي پوښتنه کوو چې موږ دا پوښتنه ته مکمل ډول باندې جواب راکړي خیر دا مهم نه ده کېدای شي تاسو یې پاسه بیا دغه اړیکو ته زره دمه ورکړي یعنې چې دا ماسونه ډېر دي خو کولی شي تاسو چې همدا ځواب مکمل ډول باندې مطرح نه شي تاسو بل ته مهرباني خیر صحیح انشاءالله نو مولوي صاحب مهرباني وکړئ تاسو خو تاسو ته ما د غصې د حالت هغه د طلاق هغه ځکه چې سره به د ډېرو وروڼو او د ډېرو خویندو هغه سوال حل شي د غصې هغه مرحله داسې مرحله چې هغه د جنون مرحلې په هغې کې چې انسان خپلې ښځې ته طلاق ورکړي خو دا لیونی خو یو برابر دی بیا ځکه چې لیونی هم انفکاک نشي کولی د ښه او د بد په منځ کې تفکیک نشي کولی دا نشي کولی نو څنګه چې د لیوني سړي طلاق نه واقع کېږي نو دغه رنګې د همدغسې غوسناک سړي طلاق هم نه واقع کېږي دا د غوسې هغه مرحله ده چې د جنون مرحله ده د ښه او د بد تمیز نشي کولی خو دویمه د غوسې هغه مرحله ده چې هغه سړی خو غوسه شوی دی خو لیکن هغه په دغې غوسې کې د ښه او د بد انفکاک کولی شي تفکیک کولی شي نو چې کله سړی د ښه او د بد انفکاک او تفکیک کولی شي په دغسې صورت کې دا ښځې د طلاق ورکړي دا طلاق دی که دا دغسې ښځې ته وایي چې ته په ما باندې په درېو کاڼو باندې طلاق یې په درېو کاڼو باندې طلاق یې څنګه چې احناف وایي دا مغلظ دي رجعي نه دي که چېرته یو سړی خپلې ښځې ته په داسې حالت کې وي چې ته په ما باندې په یو کاڼي باندې طلاق یې نو دا خو یو طلاق دی چې هغه طلاق یې رجعي دی صریح الفاظو باندې دی یو طلاق یې ورکړی دی خو دا به داسې مهرباني کوي چې د دغه طلاق پسې به فوراً د ښځې له رجوع کوي داسې نه چې همدغه طلاق پسې وروسته دا ښځه همدغسې پرېږدي چې هغې پسې مکمل مثلا مریضي را شي دا پسې بیا طهر را شي بیا مریضي را شي بیا طهر را شي بیا مریضي بیا طهر دا خبره جدا شوه خبره افتراق ته ورسېدله خو د هغې نه مخکې به چې کوم دی دا خپلې ښځې له څه کوي هغې له به دا رجوع کوي او رجع به کوي ته نو زه دې وروسته داسې وایم چې ستا د اجازې نه بغیر ستا ښځې چې کوم دی هغه د منصوبه بندۍ هغه عمل ته لاس اچولی او تا ورته په غوسه کې دغسې الفاظ وویل چې که تا دغسې عمل ترسره کړی ته په ما باندې طلاق یې اوس که ستا د دغې الفاظو نه هدف دا وي چې هغه یو طلاق دی نو هغه یو طلاق واقع شو چې هغه طلاق هم دی په صریحو الفاظو باندې کنایي الفاظو کې هم نه دی لیکن یو طلاق واقع شوی طلاق رجعي دی ته خپلې ښځې ته محترم چې دا کار کړی وي نو هغه دې په ډېره عاجله توګه باندې خپل کور ته ځان بلکل رجوع دې وکړي محترم مولوي صاحب خو داسې وکړه چې دوی دا الفاظ کنایي استعمال کړی وی الفاظ کنایي استعمال کړی وی او په هغې کې د دې هدف دا نه و چې زما هدف طلاق و
دا طلاق نه واقع کېده خو چونکې الفاظ صریح الفاظ استعمال شوي کنایي الفاظ نه استعمال شوي نو په صریح الفاظ باندې دا طلاق واقع شوی دی چې د طلاق رجوع د خپلې ښځې ته یعنې زموږ خور ته رجوع کړي او خپلې نکاح ته بیا سر نسل کړي ادامه ورکړي نو یو دوه پوښتنې کړي چې له یوې نتیجې بله موضوع وتلې ده ځکه وخت کم لري دا بلې پوښتنې ته راځي چې بواري هم اړیکه نیولې او که یو سړی وي چې په هلېواله کوي هغه په خارج کې وي نو هغه ته واده وشي لکه موږ په ټولنه کې چې رواج هغه اصلګل وروسته راسي نو د جلکې وشوی چې خوښ وي نو به څه کېږي ګوره نو صاحب نکاح چې کوم دی بعد اجابه د قبول منځ ته راځي او په هغه کې چې کوم دی چې عقیدین چې ورته ویلی شي چې یو هلک د یو جینۍ ده لکه زمونږ فقهای کرام چې کله د نکاح هغه تفصیل وایي نکاح من وجه البیع ده او من وجه چې کوم دی دا عبادت دی بیع دا ده چې سړی چې کوم دی ښځې ته مهر ورکړي د هغې د مهر په عوض کې چې کوم دی هغه د خپل ځان لپاره هغه راواقع د هغې نه مقابل کې هغه د هغې نه بضاعه اخلي خو که من وجه نه وګورو دا عبادت هم دی چې سړی په د ګناهونو نه ځان بچ کړي او د هغې نه چې کوم دی پرې محفوظېږي نو که دې ته موږ تاسو وګورو چې نکاح دا د عقیدې رضا ته ویلی شي چې هغه د ښځې د خاوند په منځ کې رضا ده باید هېڅکله د یو کورنۍ مشران داسې ظالمانه دغه ونه کړي چې د ښځې د خاوند په د هلک او د جینۍ په منځ کې جوړه نه ده د هغوی د جوړې نه بغیر یا د هغوی د پوښتنو نه بغیر د هغوی په منځ کې څه وکړي عقد نکاحي چې کوم دی هغه وتړي خو کله چې بالفرض او تقدیر دغه نکاح وتړلی شوه نکاح رامنځته شوله نو د هغې نه وروسته اوس جینۍ